دوستانو په دې ویډیو کې نن تاسو ته مکمل چل خايم چې څنګه تاسو د یوټیوب چینل جوړولای شئ خپل موبایل کې ډېر په اسانۍ سره جوړي. دا ویډیو مکمل سټور له براشي اوله دا سیټینګ چې دی له براشي ما اوس یو آی ډي جوړه کړې د پلی سټور کې نو د دې د وجې نه زه سیټینګ ته رالم دې خوا یو آی ډي جوړوم پلی سټور دپاره نو سیټینګ ته به راشئ. سیټینګ کې به اکاونټ کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ ایډ اکاونټ به کلیک کړئ. دا چې کوم ښکته دی دلته به ګوګل کلیک کړئ. هلته مې کوډ لګول دی موبایل باندې هغه ورکوم. دا اوس کولاو شو نو دلته به کریټ اکاونټ چې کوم دی دغه په کلیک کړئ اور کریټ ا نیو اکاونټ. دغه چې کلیک اولاني کې به خپل نوم ورکړئ فرست نوم چې څنګه ورکوئ لکه ما ثاقب ورکوم ښکته صافی ورکوم بیا به نیکسټ کوم. دلته به اوله خپل میاشت ورکړئ کوم میاشت کې تاسو پیدایش وي هغه به ورکړئ. دلته به ورځ ورکړئ دلته به کال ورکړئ او لاندې به میل کلیک کړئ که سړی وي میل به کلیک کړئ او فیمیل وي نو فیمیل به بیا به یې نیکسټ کړئ. دلته به یوزر نیم خپل ورکړئ چې څه نوم یوزر نیم تاسو جوړوئ لکه زه ثاقب صافی 400 2 ورکوم نو بیا به یې نیکسټ کړئ. دلته به بیا پاسورډ ورکړئ خو 8 دغه به ورکوئ خو چې بدل وي. پراني کې چې کوم پاسورډ وکړو هغه ښکتني کې مو ورکړئ. دا اوس غلط دی بل یو ورکوم زه. نیکسټ به کلیک کوئ. بیا دلته به بیا سکیپ کلیک کوئ. که چېرته نمبر باندې جوړوئ نو نمبر به ورکړئ. دلته نه جوړوئ دلته به سکیپ کلیک کوئ. دا مور به کلیک کوئ. داسې اګري به کلیک کوئ. دا ستاسو آی ډي شوه د پلی سټور. دا ایمیل به یاد ساتئ او دا پاسورډ. دا اوس وګوره کنیکټ کېږي پلی سټور سره. دلته به نو تھینکس کلیک کوئ. که پیمنټ هغه کوئ کارډ کوئ نو دلته به کلیک که نه کوئ نو نو تھینکس به کلیک کوئ. دلته به اوس خپله آی ډي چې کوم تاسو جوړه کړه د هغې ایمیل او پاسورډ به ورکړئ. دلته به همغه ایمیل ورکړئ چې کوم باندې تاسو یوزر نیم ورکړو لکه ثاقب صافی 402 abdurrahid@gmail.com. دا به دلته بیا مکمل لیکئ پوره. نیکسټ به کلیک کوئ. دلته څه غلط دي ځکه صحیح نه شو. دلته به خپل ایمیل او پاسورډ ورکړئ ستاسو آی ډي به کولاو شي. چې کله هم پلی سټور کې دغه خپله آی ډي کولاو کړه نو را به شئ یوټوب له. یوټوب به کلیک کوئ. یوټوب پرې کلیک کړو نو دغه به کلیک کوئ. دا شین دغه چې کلیک کړو خو تاسو به اول چې کوم دی پلی سټور کې به یوټوب اپډیټ کوئ. ټولو نه مخکې یوټوب چې اپډیټ کړو دا یوټوب به سرچ کې ولیکئ. دا به خپل موبایل کې د سر نه اپډیټ کړئ. چې اپډیټ هم کو نو را به شي یوټوب له دې کې تاسو بیا په اسانۍ سره چینل جوړه. یوټوب به کلیک کړئ. یوټیوب به کولاو کوي داسې
چې یوټوب هم کولاو کو نو هغې کې چې تاسو پلی سټور کې کومه آی ډي کولاو کړې وي ما د دخول چې آی ډي څنګه جوړه آی ډي چې جوړه کړه نو را به شئ یوټوب له بیا یوټوب کې به دغه داسې ګوډ کې دغه چې دغه به کلیک کوئ دلته چې کوم نوم تاسو آی ډي جوړه کړې د پلی سټور هغه به کلیک کوئ دلته به بیا دغه شین دغه کلیک کوئ دا ګوډ کې چې کوم دی دلته به مای چینل کلیک کوئ دا ولای دلته به بیا تاسو څه نوم باندې چینل جوړوئ هغه به دلته ولیکئ دغه هم چې کلیک کړو دلته به راشئ خپل د پلی سټور آی ډي چې کومه ستاسې وي هغه به کلیک کوئ یا به مای چینل دغلته کلیک هلته اوس تاسو چینل څه نوم باندې جوړوئ هغه به کلیک کوئ دلته ورکئ دلته لکه زه اوس جوړوم هاو ټو پشتو په دې نوم زه اوس چینل جوړوم نو اور به کوم کریټ باقي چینل دا ستاسو اوس چینل شو دی که تاسو ویډیو اپلوډ کولی شئ یوټوب له به راشئ دغه به کلیک کوئ دا ګوډ کې چې کوم دا وګوره دا ستاسو یوټوب چینل شو دغه به کلیک کوئ دې کې تاسو خپلې ویډیو بیا هغه ځای نه ورکولی شئ دا یې بیا بیکګراوند بدلوئ دغه به کلیک کوئ دلته بیکګراوند او پکچر چې کوم دی دلته تاسو چینل 3 ځلې نوم بدلولی شئ بیا به 90 ورځې پس بدلیږي